سلامونه و نیکی هیلې الله تعالی دې که روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د پښتو ژبې مساوات یو اول توري په سمه توګه وپېژني. قدرمن ښوونکو د دغه لپاره چې زده کوونکي خپله دغه توري کشف کړي او ورته لږ ذره فعالیت هم په زړه راښوونکی شي، نو ورښه ده چې موږ تختې باندې الفبا فلش کارتونه نصب کړو. بیا زده کوونکو څخه هیله کوو چې راشي تختې باندې او هغه توري چې د تلفظ پر مهال د هغوی د شونډې زده کوونکو شونډې یا خولې یو بل سره لګېږي، هغه یې تختې څخه واخلي او هغه توري چې هوا یا تلفظ کوي بدون د کوم خنډ هغه تختې باندې چک کړي پرېږدي. په دغه توګه په آخر کې موږ ته مساوات یو اول توري تختې باندې پاتې کېږي او زده کوونکي زموږ درس سره هم اشنا کېږي. د بېلګې په توګه مثلا احمد چې یو زده کوونکی ده، زه هغه څخه هیله کوم چې راشي تختې مخ ته، ورته وایم چې د لومړی توری څه شی ده؟ هغه ماته وایي استاد دا چې ده الف مد ده. وایم آفرین. غږ یې څه رقم کېږي؟ هغه وایي غږ یې کېږي آ. وایم شونډې یا غاښونه د یو بل سره لګېږي؟ وایي نه. وایم صحیح ده پرېږدئ. دا بل توری کوم توری ده؟ هغه ماته وایي استاد دا ب توری ده، غږ یې کېږي ب ب. که نه پوهېده تاسو ورته لږ مرسته وکړئ. وایم شاباس. اوس شونډې غاښونه یو بل سره لګېږي ب ب. وایي هو لګېږي. بیا ورته وایم ښایي دا توری به څه شی کړو؟ د ځای نه واخلو. همداسې بیا همداسې ټول نورو تورو لپاره هم ادامه ورکوو. قدرمن ښوونکو، اوس د تختې په سر په آخر کې موږ سره دغه توري پاتې کېږي چې الف واو ه او یا سره د هغو ډولوي ده. پس له دې نه یې وخت ده چې لږ ذره موږ او تاسو زده کوونکو ته وضاحت ورکړو او هغوی ته ووایو چې مساوات توري یا واول توري څه شی دي. ورته وایو ډېر ساده، واول توري هغه توري دي چې د هغوی تلفظ پر مهال د هوا زموږ حنجرې څخه بدون د کوم ممانعت یا خنډه وځي. ډېر راحت، نه زموږ د حنجرې په حنجره ورته مزاحمت کوي، نه غاښونه او نه هم شونډې هیڅ ځای. او د دغو تورو دنده څه شی ده؟ دنده یې دا ده چې هغوی د سېلابو جوړولو کې یا هم د کلمو په جوړولو کې موږ سره څه کوي؟ مرسته کوي. او دغه تور ته ځینې وخت کومکي توري هم په پښتو ژبه کې وایي. ځینې کتابو کې دغه توري تعداد متفاوت ده یا هم ځینې کتابو کې ډېر په جزئیات وضاحت ورکړی. مثلا د واو لپاره په مفصله توګه وضاحت ورکړی چې دا اوږده واو ده، دا څرګنده ده، او یا ښې لپاره هم همداسې وضاحت ورکړی. خو دې لپاره چې زده کوونکو سطحه کمه ده، نو موږ دومره په جزئیاتو وضاحت ورنه کړه او موږ سرچینه د دغه موادو یا د دغه معلوماتو چې ده د پښتو ګرامر کتاب چې محترم صدیق الله رښتین لیکلی هغه ده. بیا اوس ورته وایو چې دغه توري چې دوی ولیدل د پښتو ژبې کې دې ته اوږده واول یا اوږدو مساواتونه ویل کېږي. او د دغو تورو په څنګ کې موږ او تاسو نور شیان لرو چې هغه هم د پښتو سېلاب جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. د هغه نوم لنډ مساواتونه دي. لنډ مساواتونه څرنګه چې تاسو تختې باندې ګورئ دا توري نه دي، بلکې دا څه دي؟ حرکتونه دي. اما دا هم زموږ سره مرسته کوي چې زموږ کلمې یا سېلابونه جوړ شي او موږ ته یو معناداره کلمه منځته راشي. دا درې دانې دي، یوې زور ده، بلې زیر ده او بلې هم څه ده؟ پیش ده. د بېلګې په توګه لږ زده کوونکو ته وضاحت ورکوو چې مثلا د زور لپاره موږ یو مثال لیکلی کتل. که دغه کلمې کې هیڅ موږ او تاسو مساوات توری نه لرو، اما دغه مساوات حرکت سبب د دې شوی چې یو هجا منځته شي او یو کلمه څه کړي؟ معنا پیدا کړي. همداسې د زیر لپاره بل مثال ورکوو چې مثلا بل کې همدغلته موږ او تاسو څرنګه چې ګورو دلته مساوات توری نشته، اما دغه حرکت چې زیر ده دغه سبب د دې شوی چې یو هجا منځته راشي او یو کلمه څه شي؟ منځته راشي. همداسې نور لپاره وضاحت ورکوو چې پیش لپاره مثلا موچي چې د میم توری هغه څه نیولی ده؟ پیش نیولی ده. قدرمن ښوونکو، پس له دې چې موږ مفصلا توګه دغه مساوات توري زده کوونکو ته معرفي کړل، اوس یې وخت ده چې هغوی سره یو بل فعالیت ترسره کړو تر څو پوه شو آیا هغوی دغه مساوات یا اول توري په کلمو کې پېژني که نه. د دغه کار لپاره ښه ده چې موږ تاسو یو جدول ورکړو یا کولی شي تاسو تختې باندې هم ولیکئ او بیا زده کوونکو څخه هیله کړو چې راشي په دغه کلمو کې مساوات توري څه کړي؟ په نښه کړي او تلفظ کړي. د بېلګې په توګه مثلا بیا هم زه یو زده کوونکي څخه هیله کوم، دا ځل مثلا یو زده کوونکي چې نوم یې سلیمه ده، هغه څخه هیله کوم چې راشي تختې باندې او دغه نا کلمې کې ماته ووایي چې کوم توری دلته څه شی ده؟ مساوات ده. هغه حتما ماته وایي استاد د کلمې کې چې ده داسې ګوري وایي دغه الف توری دا څه شی ده؟
دا مساوات ده ورته وایم شاباس د الف توری غږ سره قایم کېږي هغه هغوی غږ کې وایم شاباس آفرین غږ یې هم داسې ده. بیا دغلته مخامخ دغه توری ورته څه کوو لیکو. یا هم بیا بل زده کوونکي څخه چې مثلا محمود د هغه څخه هیله کوو چې راشو د بله کلمه کې چونه کلمه ده دلته ماته څه پیدا کړي مساوات توری پیدا کړي. هغه حتما واو حلقه کوي هسې چې دا د مساوات تورو څخه ده. ورته وایم ښه وګوره کوم بل شی نشته هغه یو هو اوسه د هی هم چې ده آخر کې دا هم د مساوات تورو څخه ده. وایم آفرین واو غږ څه کېږي و او د هی غږ سره هم کېږي ه. دغه دواړه څه شی دي چې مساوات توري دي. یعنې موږ تلفظ وخت کې کوم ستونزه پیدا نه شوه نه موږ شونډې په یو بل ولګېدې نه غاښونه او نه هم حنجره کوم غټه ستونزه څه شوه پیدا شوه. بیا ورته وایي شاباس اوس دغه توري څه شی کړه دلته ولیکه. هغه حتما لیکي واو او څه شی هی. په دغه توګه دغه فعالیت ادامه ورکوو. کوم زده کوونکو چې تشخیص نشو کولی هغو سره ډېر په مهرباني مرسته کوو. قدرمن ښوونکو په پای کې د دې لپاره چې موږ ته لږ زره هم معلوم شي چې آیا زده کوونکو دغه درس په سمه توګه زده کړی که نه او هغوی ته په کور کې هم تکرار شي د کورنۍ دندې لپاره ښه ده چې موږ زده کوونکو ته یو 10 دانې کلمې ساده ساده ورکړو او د هغوی څخه هیلې کړو چې په دغه کلمو کې دغه مساوات یا اول توري څه کړي رنګامیزي کړي. په دغه توګه موږ ته به معلوم شي چې کوم زده کوونکي دغه توري په سمه توګه زده کړي. د بېلګې په توګه مثلا زر کلمه ده دلته ورته وایو چې کوم توری ده مساوات یا واول ده هغوی باید حتما دغه هی چې ده دا توری څه کړي حل داسې رنګامیزي کړي. یا مثلا احمد کې چې ده الف توری چې ده دا باید څه کړي رنګامیزي کړي. یا ژمي کې ژمی دلته چې ده دا یې دی یا ده دا باید څه کړي رنګامیزي کړي. هر رقم رنګه چې هغوی خوښیږي کولی شي څه کړي استفاده وکړي. کوم ستونزه نشته. که چېرته دغه کار په سمه توګه کړی وي خو ډېر کسه به یې تشویقوو او که چېرته ستونزه درلوده انفرادي شکل هغه زده کوونکو سره چې مشکل لري ډېر په مهرباني ورسره مرسته کوو تر څو هغوی هم دغه تورو باندې لا حاکم شي. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ډېر ښه وخت غواړم.